الله الرحمن الرحيم. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د عملونو تړاو په نیتونو پورې دی. د چا چې هجرت الله تبارک وتعالى او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته وي، د هغه هجرت الله تبارک وتعالى او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم ته دی. او که د چا هجرت دنیا ته وي چې ورسیږي، او یا یوې ښځې ته وي چې واده ورسره وکړي، نو چې کوم څه ته هجرت کړی وي هغه ته هجرت دی. د دې حدیث روایت امام بخاري او مسلم کړی دی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في تاج من الظلم. سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى